ایران د یو افغان په ګډون 2 تنه اعدام کړل. د بشري حقوقو سازمان هالوش وایي چې د ایران حکومت تیره یک شنبه د دغه هیواد د زهدان په زندان کې د یو افغان په ګډون 2 بندیان په دار ځړولي. دغه سازمان ویلي چې ایران دغه افغان وګړی د نشهیي توکو په تور نیولی دی. په ایران کې د افغانانو په دار کولو په دوام د هالوش په نوم د بشري حقوقو سازمان ویلي چې د ایران حکومت په زهدان زندان کې یو افغان وګړی اعدام کړی دی. د بشري حقوقو دغه سازمان د اعدام شوي کس نوم محمد نبی پوپلزی یاد کړی او ویلي دی چې عمر یې 28 کاله و. هالوش ویلي چې د ایران حکومت په دې لړ کې یو بل بلوڅ وګړی چې د بلوچستان د زابل اوسیدونکی هم و په دار ځړولی دی، خو پر هغه د تور په اړه یې څه نه دي ویلي. په ایران کې د افغان وګړو په ګډون د اعدام سزا کچه تر پخوا ډیره لوړه شوې ده.